اعوذ بالله مخکې ویل کېږي، بسم الله وروسته ویل کېږي. دې کې څه نکته ده؟ اعوذ بالله وی بیا به بسم الله وی. دې کې ولې خصوصا قرآن پاک دپاره چې داسې وي؟ نو دې کې یو نکته ده، وایي په اعوذ بالله کې فرار دی، په بسم الله کې قرار دی. یعنی اعوذ بالله کې دا دی چې پهله د دشمن نه ځان خلاص کا، نو بیا به دې کار ته پرېږدي، بیا به الله سره قرار عمومي. نو فرار پهله وي او قرار وروسته وي. محبوب ته چې ځي کور به پرېږدي، علاقه به پرېږدي، شیطان نه به ځان چې کوم دی خلاصې، نو بیا به محبوب له ځي. نو شیطان نه او دنیاوي څیزونو نه ځان او خواهشاتو نه د حفاظت دپاره اعوذ بالله شوه، او الله سره د قرار دپاره بسم الله شوه. نو یو کې فرار دی، بلکې قرار دی. دویم دا دی، دویمه نکته پکې دا ده چې اعوذ بالله ځکه پهله ده چې په اعوذ بالله کې تخلیه ده او په بسم الله کې تحلیه ده. تخلیه دې ته ویل کېږي تخلیه عن الرذائل، چې کله یو قیمتي څیز حصول ته کې قرآن، الله، دین، نو د هغې کې دپاره د ټول اول تخلیه پکار ده چې ستا صفایي وشي. نو د صفایي دپاره اعوذ بالله ده، او بیا بسم الله چې کوم دی د قرآن باندې ځان مزین کول او ښایست دپاره دا ده.